بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حاضر یم تاسو په خدمت کې د پښتو یو نوی متل سره. دا متل خلق غلط هم وي او غلط مطلب ته هم علي. په نن ویډیو کې به تاسو ته دا متل ټیکوم هم او د دې مطلب هم درته وایم او د دې په شا چې کومه کیسه پرته ده هغه به هم درته وایم. متل به تاسو ته په سکرین ښکاري. وایي چې پیسه در سره وي نو ښځه د کلابټ نه راځي. دا خلق تاسو ته پته چې دا خلق متل غلط وي، څه ټکي پکې استعمالوي. د دې نه علاوه دې نه مطلب هم دی غلط لي. د دې متل مطلب دی چې پیسه در سره وي ستا به هر یو کار په اسانه کیږي، عزت به ډیر وي او یو کار به هم نه بنديږي. د دې متل په شا باندې کیسه صدا سدا چې پخوا په زمانه کې په ثوابه کې یو غریب سړی اوسېدو. خلکو ولا رشتہ په کلی کې نه ورخوله، ټولو پیژندو، ټولو ته پته وه چې د رزق درک نه لګي. د خپلې غریبۍ په وجه باندې دله چا رشتہ نه ورخوله. د مور ګرځېده په آخره کې ولا په هزاره کې یو علاقه د کلابټ، هلته ولا جنۍ پیدا کا او ورته کویدن کا. په دې کې وخت تیرېدو د جنۍ پلار ته هم پته ولګېده چې دا خو ډېر غریب سړی دی، د خو د رزق درک نه لګي. نو چې کله د واده ټیم راغو او مور پلار یې ورغه نو دغه سړي ورته انکار وکړو، وي زه تاله لور نه در کوم. دا سړی ډېر سخت خفه شو. آخره کې خپل وطن ثوابه یې پرېښود او لاړو هندوستان ته د کاروبار په تلاش کې ووتم. هلته محنت مزدوري شروع کړه، قسمت په مهربانه شو او ښه ډېرې پیسې وګټلې. چې ښه ډېر مال دولت یې وګټلو او واپس دی راغو خپل وطن ته ثوابه ته. دې دوران کې د چې کومه جنۍ کړې وه ته هغه مور پلار ته پته ولګېده چې هلکه هغه سړی خو ډېر زیات مالداره شوی دی، ډېرې زیاتې پیسې ګټلي، ښه مزېدار کور بنګلی ځان له جوړه کړه. سړي بغیر څه د تپوسه، بغیر د غوښتونه سره د خپل لور او د هغه اړخه سره د ښه ډېرو خلکو د یو جنټ په شکل کې راغه او دې سړي ته یې ویل چې دا ما تا له مخکې هم درکړې وه، اوس هم ستا ده او د لور زه تا ته واده کومه. نو د دغه ټیم نه پس دا متل جوړ شو چې واقعي پیسه وي نو ښځه د کلابټ نه راځي. ملګرو دا د نن متل او د هغې کیسه او مطلب امید دی تاسو به پوه شوي یئ انشاءالله او نور به پوه کوئ او دا متل به غلط نه وایي. د الله په امان.